پاکستاني ځواکونو ته پښتنو ستر ګواښ کړی. محمود خان وایي که پاکستان خپلو غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي بغاوت کوو. پښتون ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزی وایي پاکستان تر انګریز ډیر بدتر دی ځکه چې په خبره یې هغوی پښتنو سره دومره جبر نه کاوه لکه اوس یې چې پاکستان کوي. نوموړي زیاته کړې انګریزانو پښتنو ته د کرښې دواړو غړو ته د تګ راتګ اجازه ورکوله، خو پاکستان نه یوازې دا چې لارې ورباندې بندوي بلکې وژني یې. نوموړي نن په کوټه کې یوې خبري ناستې ته ویلي که پاکستاني فرضي کرښې ته څرمه خپلو غیر قانوني اقداماتو ته دوام ورکړي پښتانه به بغاوت ته مجبور شي. هغه ویلي پاکستان د دې پر ځای چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي یوه مړۍ ډوډۍ لا نه ده ورباندې فیرزو. اڅکزي افغانستان کې روانې 40 کلنې جګړې ته په اشارې ویلي چې که پاکستان ایمانداري وکړي افغانستان سولې ته رسیدای شي.